دا ملي بیرغ ووینئ د لر او بر افغان ناره ووینئ د کوټې ولسوالي ووینئ د دغې برګې دیوالو شاته چې کوم دلګان ناست دي د اوسان ناست دي دی به بیا دا ووایي چې یو کس وه هغه موږ ته دلا وویلل هغه موږ ته بغیرته وویلل ته د موږ ځوانان وژنې ته په ګیټونو باندې ته نن د کلي ته وایې چې د کورونه خلیکه دا زه قبضه کومه د تا کور ورانوي د تا کلی ورانوي د تا وطن ورانوي نو دته صرف چې نور وس مې نه رسي او بغیرته ورته ووایم دا ډېر بد وطن چې کله په دا بد وخت وي او ته منډې وهې زه شاته وم درپسې او دا درته وایم چې دا دیوالونه به دې ماته پاتې کېږي او ته به رانه زغمې موږ دا په واضح الفاظ ورته وایو چې ځکه نن دلته په کوټه کې ولاړ یم د ما وسایل ته لوټ کوې زما په مځکو باندې قبضې کوې دا یوه یاده وساته چې زه دا دلته درولوالی دلته چې زه ولاړ یم دا یې داسې وینم لکه سبا یې چې په فیصل آباد کې ولاړ وم د پنجابي استعمار ته په دومره ډډه باندې خبره کول په دومره طاقت سره خبره کول دا د ژغورنې غورځنګ طریقه ده دا ژغورنې غورځنګ چې نن راغی نن بل د مور زوی زه مرګولمه چې دا دلته په دې کلي کې په دې انداز باندې د دغې موږ لوی او ګران وطن افغانستان نن هم موږ دا وایو چې دا د پنجابي فوجیانو دا د پنجابي اسټبلیشمنټ په قبضه کې دی مالک د دې خاورې تېشتن هلته صرف چیک پوسټ هم نشي ورکړس کولی نور غلامي څه ده دا د غلامي څه نشانات وي دی او دا مو خاوره ده چې د موږ مور ده د دې مور به په هر صورت باندې تحفظ کوو د واڼه د غرو زخمي وزیره بلا دې واخلمه علي وزیره پر مور وطن باندې دې نن کړی بې تا دې نه شو غیرتي وزیره پاکستاني ریاست د هغې د فوجیانو چې دلته د کلي ته کوم ورنینګونه ورکوي یا دېږدو ته دا وایي چې تاسو دغه کورونه خالي کړئ زه وایم چې دا نن که دې په ځان باندې پوهېږي دا ډېر واضح پیغام دی د دې خاورې د دې بچیانو دې د طرفه چې ستا ظلمونه ستي بس دي په دې ظلمونو کې په دې قبضهګیرۍ کې په دې تشدد کې او په دې ناجایزې قبضې کې موږ مزید ستا سره ژوند نشو تېرولی نن پښتون افغان په داسې بدو حالتو کې اخته دی که تاسو یې ته کابل نه راونیسئ په کراچۍ ودروې د پښتون افغان دغه ټوله خاوره باندې اور بل دی د دا هغه کامي ځوانان هغه کامي اتلان هغه رښتوني د دې خاورې بچیان په دا خاوره پې اور ده د پنجابي ریاست د پنجابي استعماري برطاني کمنډ لاندې پنجابي استعماري فوج نن بیا دی د جبر او د وحشت نه ډکې کومې فیصلې دي په دې خاوره باندې منل کوي نو په دې وطن کې لکه ما چې درته ووایي چې د کابل نه یې راونیسه تر کراچۍ پورې پښتون افغان ته یو هم داسې ځای نشته چې دی پکې محفوظ وي دی خپله مبارزه وکړي دی د دې خاورې تحفظ وکړي دی لوی د افغانستان د ساتلو فکر وکړي نن موږ ټول د دې پنجابي ریاست په هغه غلامي قبضه کې یو چې موږ نن صرف خپل آواز کولی شو نور د دې خاورې او د دې کام او د دې وسایلو اختیار نه لرو ملګري لکه تاسو ته چې پته شته نن دی په دا خاوره باندې ولې قبضه کوي
دا درته پته شته چې پاکستاني ریاست ورځ په ورځ باندې کمزوری کیږي، ورځ په ورځ باندې اقتصادي حالات یې کمزوری کیږي، سیاسي حالات یې خرابیږي او عسکري قوت کې د دهشتګرد او د دنیا د نفرتونو او دلته د دهشتګردۍ په نامه باندې د فوج پېژندل کیږي. نو ملګري په دې کې چې کله ریاست کمزوری کیږي دا واضحه خبره ده چې د هغوی د ادارو تشدد زیاتیږي، د هغوی د ادارو جبر زیاتیږي. ولې چې هغه خپل کماند، خپل اختیار یا د ریاست حکمیت په قانون او په آیین باندې نشي منلی، هغه په خپل زور باندې په ولس مني. نن ملګري تاسو ته پته شته چې نن زموږ لوی او ګران وطن افغانستان نن هم موږ دا وایو چې دا د پنجابي فوجیانو، دا د فوج په پنجابي اسټیبلیشمنټ په قبضه کې دی. نن هم هلته د موږ ملګري ته ولې تکلیف ورسېږي، د موږ ملګري ولې نیول کېږي، د موږ ملګري ولې غیب کېږي. هغوی کومه داسې خبره کړې ده، کومه داسې د لوی افغانستان غداري کړې ده، کوم یو داسې قدم یې کړی دی چې دا د افغانستان د خاورې سره مخالفت لري، که اواز یې کړی دی، دا یې کړی دی چې د افغانستان د ترقۍ اواز یې کړی دی، د لر او بر د افغان د یووالي اواز یې کړی دی، که اواز یې کړی دی د جابر د پنجابي ریاست چې هلته قابض دی د هغه په خلاف یې اواز پورته کړی دی. زه مبارزینو ته، هغه ملګریو ته سلام پیش کوم چې د ډېر جبر په وخت کې، د ډېر جبر نه ډک حالاتو په مقابل کې د خپل استقامت باندې ولاړ دي او د دې جابر ریاست مقابله کوي. ملګریو نن په خیبر پښتونخوا کې چې کوم جنگ تیر شو هغه تیر شو، نن په خیبر پښتونخوا کې نه طالب هغه طاقت لري، نه د پاکستان فوج هغه طاقت لري چې دی بیرته راشي په هغه قسم حکمراني وکړو لبو کې لکه په تیر وختونو کې چې کړله. نن بیا پاکستانی او پنجابی فوج دا کوشش کی چې هغه جنگ بیا بیرته په خیبر پښتونخوا باندې مسلط کی. نن د پنجاب ته دغه جنگ روان دی، دغه جنگ به پنجاب ته ګډېږي. هلته د موږ په وطن کې اوس اهمیت نشته، ضرورت یې نشته، نه خلک دې ته تیار دي چې د پاکستان فوج او د پاکستان فوج او د طالبانو هلته حکمراني ومني، هلته هغه نجایز طور طریقې ومني، هغه د وحشت ډکې فیصلې ومني، هغه جیلونه او هغه نجایز جرګې ومني چې کوم په دې وطن باندې تېرې شوي دي. دغه جنگ به پنجاب ته ځي، دغه جنگ به کراچۍ ته ځي. ولې چې د موږ په خاوره باندې د طالب او د پاکستان د فوج هیڅ گنجایش نشته. نن دغه جنگ دا د پنجاب جنگ دای دوباره کوشش کوي چې په خیبر پښتونخوا باندې مسلط کی، دای بیا کوشش کوي چې طالب هلته راولي. نو زه ما دا خواستی د پاکستان ریاست نه چې دا څومره لوبې دې وکړي، څومره پښتون افغان دې وځوروه، څومره پښتون افغان وطن دې برباد که. او بله خبره ده چې کوم په بلوچستان کې جنگ دی دا د سیند جنگ دی، هغه وایي چې سیند ته نشي لاړ، هلته هغه جنگ یې په بلوچستان کې ایثار کړی دی. خو ورځ په ورځ باندې مزاحمت زیاتیږي، ورځ په ورځ باندې د پالیسي فیل کیږي. هغه وطنونه چې دا یې محفوظ ساتي، هغه وطنونه چې د نور قومونو په وینه باندې دی ژغوري، په نور قومونو کو وینه تویوي. دی موږ دا په واضح الفاظ ورته وایو چې زه که نن دلته په کوټه کې ولاړ یم، د ما وسایل ته لوټ کوې، زما په مځکو باندې قبضې کوې، دا یوه یاده وساته چې زه دا دلته د راولوالی دلته چې زه ولاړ یم دا یې داسې وینم نو که سبا یې چې په فیصل آباد کې ولاړ وم. ملګریو نور تاسو ته دغه پته شته، تاسو په دې موجوده حالاتو باندې ډېر ښه پوهېږئ او خبر یې د پښتون قام په ټولو خبرو باندې سر خلاص شوی دی.
پښتون خام په هره خبره باندې پوه شوی دی، هم که د لر بر وطن دی، هم که د کوز وطن د پښتونخوا دی، هم په دې باندې پوه دی، خپل دشمن هم پیژني، خپل دشمن او خپل هغه خلک چې دا خاوره ترقي ته نه پرېږدي، دا خاوره یووالي ته نه پرېږدي. نن که تاسو وګورئ د پښتون په خاوره باندې چې څومره وسایل دي دغه لوټ کېږي. نن د پښتانه داسې غر نشته چې په هغه غر کې سوری نه دی پیدا شوی د خزانې په تلاشي کې. نن هغه غره ته چې کومه لار ده په هغه باندې چیک پوسټ پیدا جوړ کړی دی، په هغه غر ته پنجپۍ ورتللی شي، هلته مزدورا پکې کولی شي، هلته چوکیدارا پکې کولی شي، هلته هغه وسایل لوټ کولی شي او د دې خاورې وړلی شي. خو هغه د دې خاورې مالک، د دې خاورې تیشتن هلته صرف چیک پوسټ هم نشي ورکرس کولی. نور غلامي څه ده؟ دا د غلامي څه نشانات وي؟ بیا زه دا وایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې په داسې حالاتو کې چې پښتون په ډېر سختو حالاتو کې دی، پښتون په ډېر سخت مصیبتونو کې راګیر دی. ما لکه مجلس چې درته وکړه چې ته کابل نه روان شه تر کراچي پورې، خو بیا دا ځینې خبرې د پښتون ژغورنې غورځنګ زموږ سوچ لوړ کړي، زموږ مورال اوچت کړي. نن چې ته ووینې دا ملي بیرغ ووینې، د لر او بر افغان ناره ووینې، د کوټې ولسوالي ووینې، د کوټې ولسوالي ووینې. نن که تاسو سوچ وکئ د پنجابي استعمار ته په دومره ډډه باندې خبره کول، په دومره طاقت سره خبره کول، دا د ژغورنې غورځنګ طریقه ده. دا ژغورنې غورځنګ چې نن راغی، نن بل د مور زوی زه نر بولمه چې دا دلته په دې کلي کې په دې انداز باندې د دغې برګې دیوالو شاته چې کوم دلګان ناست دي، د اوسان ناست دي، دی به بیا دا ووایي چې یو کس و هغه موږ ته دلا وویلل، هغه موږ ته بغیرته وویلل، ته د موږ ځوانان وژنې، ته په ګیټونه باندې ته نن د کلي ته وایې چې د کورونه خلیکه دا زه قبضه کومه، د تا کور ورانوي، د تا کلی ورانوي، د تا وطن ورانوي. نو دته صرف چې نور وس مې نه رسي او بغیرته ورته ووایم دا ډېر بد ورته دي. ملګریو دا یوه یاده وساتئ، لکه نن چې موږ په کوم مصیبتونو کې راګیر یو، خو شکر لرو، فکر لرو، ژوند لرو، ضمیر لرو، غیرت لرو، هر څه لرو. او دغه دی چې تر اوسه پورې د مرګ نه په شا شوي نه یو، تر اوسه پورې د دې د جلو نه په شا شوي نه یو، د دوی د چیک پوسټ په مقابله نه یو په شا شوي، د دې د احتجاجونو داسې مخامخ احتجاجونو نه یو په شا شوي. هغه وخت راوله چې کله په دا بد وخت وي او ته منډې وهې، زه شاته وم درپسې، او دا درته وایم چې دا دیوالونه به دې ماته پاتې کېږي او ته به رانه زغلې. انشاءالله دغه ورځې لرې نه دي، دغه ورځې رانږدې دي. ولې چې دا جبر موږ په دې وخت کې چې دا اواز کوو چې دی په ډېر پیک باندې دی، استعماري قوت د دې ډېر ظلم په انتها باندې دی، خو موږ بیا مخې ته ورته ولاړ یو. نن د دې د جنرالانو ته موږ وایو، د دې د کرنلانو او میجرانو ته موږ وایو، او بیا په دې کې بالخصوص هغه که پښتون دی، که بلوچ دی، که سیندی دی، موږ هغې افسرانو ته وایو چې تر څو پورې به د خپل کام سودا کوئ، تر څو پورې د خپل کام په بغیرتوبو باندې خاموش وئ، تر څو پورې به د خپل وطن په وسایلو لوټ کولو باندې تاسو خاموش وئ، تر څو پورې به د شپېته اویا لکه تنخوا ته ناست وئ او د پښتون وینه به تویېږي او ته به پرې خاموش وئ. دا ډېره د افسوس خبره ده. نن پکار ده چې هغه چې څومره افسران دي، هم کسپیان دي، چې دا ورته ووایي چې ټیک شوه ریاسته، سپیګیرتوب دې منم، افسرتوب دې منم، خو په خپله خاوره د نجایزتوب نه منم. نو انشاءالله اوس به مشر هم تاسو ته خپلې خبرې کوي، خو دا څو خبرې چې دا وخت ډېر نږدې دی، د دې خدو
چې کوم وسایل لکه نن ما بله ورځ د شمالي وزیرستان په درنه کې یوه خبره وکړه په دې کې به ډېر ځوانان عربو ملکونو ته تللي وي هلته به یې مزدوره کړي وي د عربو یو شی هم نشته صرف یې تیل دي صرف یې تیل دي او د دنیا کوم یو ملک دی چې د دغه کسان نه رادرومي په عربو کې مزدوره نه کوي هم انګریزان هم یورپیان هم امریکانیان هم روسیان هم چینیان چې دنیا ته د دنیا هغه ترقي یافته قومونو کې ځانونه شمېري خو ډېر دی بیا هم د عربو تیلو ته محتاج دي هم نن د ستا غرونه او دغه خاوره د تیلو ډکه ده د ګیس ډکه ده د یورینیم ډکه ده د کرومایډ ډکه ده د سرو زرو ډکه ده د کویلې ډکه ده کوم یو داسې نعمت دی چې الله پاک چاته ورکړی دی او د موږ په وطن کې نه دی موجود هغه به وجود ته نن شمالي وزیرستان کې ورشه چې ته صرف خالي خپل غره ته کتلی شي او که نه شي کتلی د خپل غره ته چې ګورې دا یې درته وایي چې سترګې واړوه که نه د سترګې به دې وباسمه دومره جبر او وحشت راغلی دی نو موږ لکه څرنګه چې پی ټي ایم وایي چې موږ په خپله خاوره باندې جنګ نه غواړو موږ په خپله خاوره باندې د مذهب غلط استعمال نه غواړو موږ د پښتون خاورې وسایل چاته لوټ کول ته نه ورکوو په دې باندې موږ قانع یو دا مو یقین دی دا مو ایمان دی دا مو جذبه ده دا مو شهادت دی او دا مو خاوره ده چې د موږ مور ده د دې مور به په هر صورت باندې تحفظ کوو نو پاکستانی فوج ایرفورس ته دا خبره یو ور بیا واوري چې اوس هغه پښتون نه دی چې کوم پښتون تا په خوا باندې شمېرلی و د دهشتګردۍ په نامه باندې د بم دماکو په نامه باندې تا بیرولی و تا ډرولی و نن هغه پښتون قام تا مخ ته ولاړ دی دا درته وایي چې ته څومره زور وي ته راځه زه خپل د ایماني قوت او د پښتنو مینې سره درته ولاړ یم نه درنه په شا کېږم او انشاءالله تعالی دا کلی دا کورونه خو څه کې چې دی دا وایي چې دا به ما ته راخالي کوي دغه سټیج مې در سره نشانه دی په دغه سټیج باندې در سره ولاړ یم دا یوه یاده وساتئ انشاءالله د دغه دیوالو شاته دغه کورو د هر څه به مالکان هم تاسو وئ د دې خاورې تشتن به تاسو وئ او انشاءالله تعالی موږ د تاسو سره ولاړ یو دا د تاسو مسله نه ده دا د پښتون ژغورنې غورځنګ مسله ده او د ستاسو وجود ته به هیڅ تکلیف نه راسي اول وجود ته چې تکلیف راسي دا به د دې ځوانان چې څومره دي او د پی ټي ایم چې څومره ځوانان دي اول به مخې ته دا وي درته هغې نه پس چې دا باندې خبره تېره شي بیا به تاسو ورته رادارئ مننه مهرباني تشکر